السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یې. یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یوې نوې طریقې سره حاضر شوی یم. هیله ده چې دا طریقه مو ډېره خوښه شي او تاسو هم ګټه ترې واخلئ. ملګرو، نن طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د افغانستان ټول تلویزیوني شبکې په ژوندۍ بڼه وګورو. نو که تاسو هم غواړئ د افغانستان ټولې شبکې د موبایل له لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ، نو تاسو به لومړی راسئ پلی سټور ته او یو اپلیکیشن ده هغه به انسټال کړئ ترڅو تاسو د هغه له لارې د افغانستان ټولې تلویزیوني شبکې وګورئ. نو دلته به سرچ کړئ دوستانو صفا ټوي به دوستانو سرچ کړئ. دلته دوستانو په لومړي سر کې صفا ټوي راخیستی ده، دا ما ډاونلوډ کړی ده. تاسې هم ډاونلوډ کړئ او دې کې تاسو دوستانو ګورئ ټول د افغانستان شبکې پکې کتلی شئ. نو اوس کله چې تاسو اپلیکیشن انسټال کړ، بیا به راشئ او اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړ نو لږ انتظار به ورته وباسئ. دوستانو اپلیکیشن خلاص ګورئ، تاسو دلته ټولې تلویزیوني شبکې پکې شته. تاسو هر تلویزیون که غواړئ هغه به انتخاب کړئ. مثلا زه اوس دلته یو تلویزیون انتخابوم. اوس دوستانو زه تاسو ته تلویزیون انتخابوم، مثلا یو ټي وي وایم. دا رقم به کار کوي، تاسو چې خوښ وي هغه به تاسو کلیک کړئ. نو بیا به لږ انتظار ورته وباسئ، بیا به په دې پلی بټن باندې کلیک وکړئ. دا مو چې کله کلیک کړ نو ستاسو تلویزیون به شروع شي. یو مهمه خبره په دې کې ده دوستانو چې که ستاسو انټرنیټ تیز وي نو تاسو به تلویزیون هم کتلی شئ ښه صحیح. نو دا دوستانو تلویزیون اوس سټارټ ده او تاسې کتلی شئ. دوستانو دلته شبکه کله چې کمزوري وي نو ټي وي بندېږي، او که شبکه مو چټکه وي نو ټي وي بیا نه بندېږي. نو دا د انټرنیټ له لارې د ضرورت پیدا کېږي. خو خوشبختانه د طبیعي دواو شرکت فیور هربل یوه طبیعي دوا بازار ته وړاندې کړې ده چې د بواسیر یادونه کوو چې د دې دوا د استعمال په وخت کې د غوایي د غوښو، لوبیا، ترشکي دا یو ښکلې طریقه ده. تاسو هم ګټه ترې اخیستلی شئ. نو دا طریقه استعمال کړئ. نو ډېر ښکلې او په زړه پورې طریقه ده. ټول تلویزیوني افغانستان ټولې تلویزیوني شبکې دلته پکې کتلی شئ. دوستانو ګورئ ډېرې تلویزیوني شبکې دي، هر ډول شبکه چې تاسو خوښه وي هغه تاسې کتلی شئ.